ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور. د لوی څښتن تعالی په نامه سلامونه ستړي مسئ د بلخ ملي تلویزیون قدرمنو لیدونکو د دې مهال خبرونو ته مو زه عبدالرحمن عاطف هرکلی کوم. په مزار شریف ښار کې د پوهنې وزارت د ښوونکو د مسلکي ودې او نصاب د عمومي ریاست لخوا د 5 شمالي ولایتونو د 415 مسلکي غړو او د پوهنې د رئیسانو په ګډون 4 ورځنی سیمینار پیل شو. د دې پروګرام یو له مهمو موخو څخه د دندو د لایحې پیژندنه او په یادو ولایتونو کې د پوهنې ادارو د مسلکي غړو د ظرفیت لوړول دي. له بلې خوا د یاد سیمینار برخوالو د دغه شان پروګرامونو ترسره کول د هیواد د پوهنیز نظام د کیفیت په لوړولو کې یو اغیزمن ګام وباله او د پوهنې له وزارت څخه د ورته سیمینارونو د دوام غوښتنه وکړه. د هیواد د پوهنې وزارت په مزار شریف ښار کې د 5 شمالي ولایتونو د پوهنې ریاستونو د 415 مسلکي غړو او رئیسانو په ګډون 4 ورځنی سیمینار پیل کړ. د پوهنې وزارت د ښوونکو د مسلکي ودې او نصاب عمومي رئیس چې په همدې موخه بلخ ولایت ته سفر کړی دی د دغه سیمینار موخه د دندو د لایحې پیژندنه او دغه راز د پوهنیزو ادارو د غړو د ظرفیتونو لوړول وبلل. انکشاف مسلکي معلمین اعضا په ولایاتو کې په ولسوالیو کې دوی ته خپل کار معلوم شي، خپل مسیر معلوم شي، خپل لایحه وظایف تشریح شي تر څو مطابق د خپل لایحې وظایف خپل کارونه مخته یوسي. هدف او غرض مو دا ده او هغه ستونزې مشکلات چې دوی ورسره مواجه دي هغې ته د حل لاره پیدا کړو. غرض او هدف مداوم این در سطح زون تنظیم شدگی است از ولایت‌های سمنگان، جوزجان، سرپل و فاریاب و خود اعضای انکشاف مسلکی ولایت بلخ در این برنامه اشتراک دارند و برای مدت 4 روز انشالله این برنامه ادامه می داشته باشد. له بلې خوا د یاد سیمینار برخوالو د دغه ښوونیز پروګرام له پیل څخه خوښي څرګنده کړه او په هیواد کې د ښوونیزو چارو د ښه والي لپاره د دا ډول پروګرامونو ترسره کول مهم وبلل. دا برنامه د موږ لپاره ډیره ګټوره برنامه ده ځکه دې برنامې په وسیله باندې موږ پوهېږو چې د موږ لایحه موږ ته کوم وظایف راکوي او د موږ چارچوب څه شی دی په کوم مسیر باندې موږ حرکت وکړو او خپل وظایف باندې پوهېږو سرادونکي موږ د خپل لایحې په اساس باندې کوم کارونه باید ترسره کړو. تدوین چنین برنامه‌های برای ما به خاطر راهنمود همون چارچوب وظایف ما کار بسیار ارزشمند است. دا سیمینار په داسې حال کې په مزار شریف ښار کې په لاره اچول شوی چې د پوهنې وزارت چارواکو له دې وړاندې هم په نورو ولایتونو کې د ورته پروګرامونو په لاره اچولو څخه خبر ورکړی و. د بلخ ولایت د البرز د علمي او کلتوري ادارې له خوا د قرآن کریم د حسن تلاوت په سیالۍ کې د هیواد له شمالي ولایتونو څخه څه باندې 10 تنو د قرآن کریم حافظانو ګډون کړی و. ورته مهال د یادې سیالۍ په لاره اچونکي وایي چې له دې سیالیو څخه موخه د قرآن کریم د تلاوت دودیزه کول او د حسن تلاوت د غوره څیرو پیژندنه ده. په بلخ ولایت کې د البرز علمي او کلتوري ادارې د خپلو ښوونیزو پروګرامونو پر دوام دا ځل د شمال زون په کچه د قرآن کریم د حافظانو ترمنځ د حسن تلاوت سیالۍ ترسره کړه. د دې سیالۍ تنظیمونکي وایي چې په یاده سیالۍ کې د هیواد له 5 شمالي ولایتونو څخه شاوخوا 10 تنو حافظانو برخه اخیستې ده چې له ډلې څخه به 10 تنه د غوره څیرو په توګه وپېژندل شي. دا سیالي ډیره مفیده ده لپاره د حافظانو ځکه داسې سیالي چې موږ ورته هر وخت په لاره ورته واچوو نو په آینده کې به موږ الحمدلله د دې شاهدان یو چې دنیاوالو سره به په حفظ کې په تلاوت قرآن کریم کې موږ سیالي ورسره ترسره کوو. و دا سیالی سوا نمایشتی سیالی و شما کوشش بکنین وقتی از رسیدن که ما و شما قرآن رعایت بگیریم، علم عصری و دینی رعایت بگیریم و پیشرفت بکنیم و کشور خود و پای خود اصلاح بکنیم.
د دغه سیالۍ ګټونکو د قرآن کریم د ورته پروګرامونو پر دوام ټینګار وکړ او په بلخ ولایت کې د مسئولینو له دا ډول فعالیتونو څخه ستاینه وکړه. الحمدلله بسیار خوشحال هستیم که برنده مسابقه شدیم در رتبه دوم. دیگه انشالله امیدوار هستیم که از ریاست فرهنگی و اجتماعی البرز که در آینده هم همچون مسابقات زیبایی را برگزار نماید تا باشد که تشویق جوانان شود. برای فعلا احساس خوشی میکنم بسیار زیاد. تشکر از دامرای محترم که ما را نمره عالی دادن. تشکر زیاد میکنم. د یادونې وړ ده چې د دغه سیالۍ په پای کې 10 تنو غوره ګټونکو ته د کمپیوټر لاسي ساعت او موبایلونو په ګډون بېلابېلې ډالۍ ورکړل شوې. د بلخ د کډوالو او راستنېدونکو چارو ریاست مسؤلین وایي چې په وروستیو میاشتو کې څه باندې 8000 کورنۍ له ګاونډیو هیوادونو څخه هیواد ته راستنې شوي دي. دوی زیاتوي د کډوالو د راستنېدو بهیر د اسانتیا ترڅنګ د هغو بېځایه شوو د ستنېدو لپاره هم پلانونه جوړ کړي چې په تیرو کلونو کې د ناامنیو له امله له بېلابېلو شمالي ولایتونو څخه بلخ ولایت ته راغلي وو څو هغوی هم بیرته خپلو کورونو ته ستانه شي. د بلخ ولایت د کډوالو او راستنېدونکو چارو رئیس وایي چې په تیرو 4 میاشتو کې له ایران او پاکستان څخه څه باندې 8000 کډوالې کورنۍ هیواد ته راستنې شوي او د مزار شریف ښار په بېلابېلو سیمو کې میشتې او بشردوستانه مرستې ورسره شوي. تعداد د مهاجرینو په دې 3 میاشتو 4 میاشتې کې چې بلخ ولایت ته راغلي دي تقریبا تر 8000 کورنیو پورې راغلي دي. 8000 کورنۍ بلخ ولایت ته راغلي دي په مختلفو ساحو کې میشتې. نوموړي همداراز په ډاګه کړه چې اسلامي امارت اراده لري هغه کډوال چې له شمالي ولایتونو څخه بلخ ته د ناامنۍ له امله راغلي وو بیرته خپلو سیمو ته واستوي. بلخ ولایت کې د تیرو انقلابو د 10 کاله انقلاب چې د څو ولایتو د 9 ولایتو شمالي ولایتو څخه خلک را بېځایه سوي دي بلخ ولایت ته په 15 کمپو کې میشتې دی تقریبا تر 10000 کورنیو پورې دی ټوله اوس هم په بلخ ولایت کې میشتې 15 کمپه دي په دې ټولو کې شته دي او موږ د دې کوشش انشاءالله کوو امارت د دې په تلاش کې د دغه کسان بیرته خپل اصلي ځایو ته ورته انتقال کړي ځکه اوس الحمدلله د امارت اسلامي په راتګ سره امن او امان د په ټول افغانستان کې. دا په داسې حال کې ده چې د جمهوریت په دوره کې د ناامنیو له امله د هیواد د شمالي ولایتونو له بېلابېلو سیمو څخه زرګونه کورنۍ له خپلو سیمو څخه بېځایه شوي او بلخ ولایت کې میشتې شوي دي. د بلخ ولایت په چمتال ولسوالۍ کې د کرکټ یو شمېر لوبغاړي د معیاري لوبغاړي د نشتون له کبله له ګڼو ستونزو سره مخ دي. دوی له ځایي مسؤلینو څخه د یادو ستونزو د حل ترڅنګ د کرکټ لوبو لپاره د غوره شرایطو د برابرولو غوښتنه کوي. د چمتال ځوانان د کرکټ وسایل او امکانات غواړي. دوی وایي د لوبو لپاره معیاري میدانونه اړین تخنیکي وسایل او امکانات نه لري چې له امله یې دلته ډېر استعدادونه پټ پاتې دي. چمتال ولسوالۍ چیرې چې خلک د ژوند له ډېرو لومړنیو اسانتیاوو بې برخې دي خو د یادې ولسوالۍ د مرکزي کلي دا ځوانان د ډېر شوق او علاقې له مخې په خاورینو او له دوړو په ډکو میدانونو کې د کرکټ لوبه کوي. په دغه ولسوالۍ کې د کرکټ داسې نورې ډېرې لوبډلې هم شته چې د امکاناتو په نشتون کې بیا هم هر مازدیګر د کرکټ په لوبې خپله تنده ماتوي. دوی د کرکټ بورډ له مسؤلینو ګیله کوي چې ستونزو ته یې هیڅ پاملرنه نه کوي. نو دلته خو تاسو خپله وینئ چې په چمتال کې البته په ټولو سیمو کې یوه ستونزه دا ده چې دا د کرم ځمکې دي. یو خو د لوبو امکانات دلته بیخي نشته دي او که چېرته وي هم له صفر سره ضرب دي. په دې معنا باندې چې دلته ټولې ځمکې چې دي کرنیزې ځمکې دي نو چې کله ځمکه بیکاره شوه هغه نو بیا لږ وخت داسې وي د یو څه وخت لپاره وي چې دغه ځوانان هغه خپله د لوبې تنده په همدغه ځایونو کې لوبه وکړي او خپله هغه تنده پرې ماته کړي. نو ستونزې ډېرې زیاتې خو دوه عمده ستونزو ته به زه اشاره وکړم چې هغه دا دي. یو د مسلکي اکاډمۍ نشتون په کلیوالو سیمو کې
او بل مهمه خبره د امکانات دی. دغه دوه هغه عمده لاملونه دي چې زموږ ځوانان نشي کولی په همدې برخه کې پرمختګ وکړي. دغه ټیم کې موږ هم لوبه کوو، خو دلته داسې خاص امکانات تر اوسه پورې نه د کرکټ بورډ له طرفه نه د مسؤلینو له طرفه هیچا له طرفه تر اوسه کوم خاص کومکونه نه دي شوي، او د هلکان حتی هغه زیاتره هلکان په څپلیو کې لوبه کوي، بوټان نور هغه بیټونه بالونه هیڅ امکانات هم نشته. هغه ابتدایي امکاناتونه دوی استفاده کوي، بیچارهګان خپله یې اخلي او په همغه باندې خپله لوبه کوي، خپل شوق پې کوي. خلاص امکاناتو بیخي څه خبره هیڅ دي نو امکانات بیخي کم دي. که چېرته ما ته وکتل شي زما پښې نو خپله مې بوټان نه دي اچولي، نو همدلته کرکټ کوم، او همدارنګه که دا نور هلکان وي دوی بوټان نه لري، او همدارنګه بیټ نه لري، صحیح بیټ نه لري، او همدارنګه بالنګ او د بیټ دپاره دستکش یو دا شیان بیخي په هېڅ شي باندې موږ خپل کرکټ مخ ته بیایو. په دې ولایت کې د کرکټ بورډ ولایتي مسؤل یادې ستونزې مني او وایي هڅه کوي چې تر خپله وسه پورې په کلیوالي سیمو کې د کرکټ په برخه کې شته ستونزې هواري کړي. نوموړي زیاته کړه چې یو شمېر سوداګرو ورسره د همکارۍ ژمنه کړې چې د بلخ په 3 ولسوالیو کې د کرکټ معیاري اکاډمیانې جوړې کړي. ولسوالیو لپاره موږ خپل نمایندګان هم هلته ټاکلي دي چې هر څه مشکلات یې هغه موږ سره شریکوي، نو تر خپل وس او خپل هغو پورې موږ دوی سره همکاري کړې ده. نو داسې همکاري د موږ سره هم نه ده سوې، کرکټ بورډ نه چې موږ سره همکاري وشي او موږ دوی سره نه یې کړې، نو د هغې خوا نه همکاري نه کېږي، نو موږ هم همکاري له دې خوا نه شو کوی ورسره، څه مو چې له وسه یې او څه مو چې ورسره کوی سو هغه مو ورسره کړي دي انشاءالله د کرکټ په تخنیکي برخه کې او نور هغه برخه کې. بلخ ولسوالیو کې کرکټ ډېر ده، دغسې په چاربولک کې او چمتال کې انشاءالله هغلته موږ سره شخصي تجارانو هم وعدې کړي دي چې تاسو سره به همکاریانې کوو او اکاډمیان به درته جوړوو، او کرکټ بورډ هم موږ سره وعدې کړي دي انشاءالله چې موږ هغه کوم معیار چې دوی موږ نه غواړي د شاګردانو چې هغه موږ پوره کړو، انشاءالله موږ ته نور په هره ولسوالۍ کې په هر ځای کې هم دوی اکاډمي موږ ته جوړوي انشاءالله. د یادونې وړ ده د بلخ ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې دا مهال په لسګونو زره ځوانان د کرکټ په لوبو بوخت دي، خو د لوبو لپاره معیاري میدانونه او د کافي امکاناتو نشتون یې د پرمختګ مخه نیولي. د بلخ ملي تلویزیون قدرمنو لیدونکو دا د دې مهال خبرونه تر بیا ښه وخت د الله په امان.